دا زموږ سره د CSS 5مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې مونږ په بارډر ریډیوس باندې خبرې کوو چې بارډر ریډیوس څه شی دی او څه ته ویل کېږي. خو مخکې له دې چې ملګرو په بارډر ریډیوس باندې خبرې وکړو، که چیرې تاسو څلورمه ویډیو نه وي کتلي نو پلیز دا ویډیو همدلته لیف کړئ، لاړ شئ څلورمه ویډیو د سره حتما وګورئ چې په هغې کې مونږ په بارډر باندې خبرې کړي دي. نو دا زموږ سره 5مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې مونږ په بارډر ریډیوس باندې خبرې کوو. نو بارډر باندې مونږ الریډي مخکې خبرې کړي، نو ځکه درته وایم که چیرې تاسو بارډر ویډیو نه کتلي نو د بارډر ویډیوس چې دی دا لیف کړئ، ځکه دلته کې بارډر باندې هم مونږ خبرې کوو. نو که دلته بیا تاسو کنفیوز کېږئ نه پوهېږئ بیا، نو ځکه درته وایم چې اول بارډر باندې ځان پوه کړئ بیا راشئ بارډر ریډیوس ته. ښه، اوس سوال دا دی چې بارډر ریډیوس دی څه شی او بارډر ریډیوس ویلی کېږي څه ته. ملګرو ګورئ، فرض کا تاسو مثلا غواړئ چې یو ایلیمنټس دی او تاسو د هغې څلورو طرفونو ته غواړئ چې لاینز راوړئ، یا مثلا یو طرف ته غواړئ یا دوه طرفونو ته یا درې طرفونو ته غواړئ چې کرښې راشي، دې ته بارډر ویلی کېږي. لکه دا تاسو وګورئ دې ته بارډر وایي. دا وګورئ نارمل بارډر مطلب ټاپ ته وګورئ، باټم ته وګورئ، لیفټ ټو رایټ ته وګورئ، یو لاینز راغله، دې ته بارډر ویلی کېږي. اوس بارډر ریډیوس څه ته وایي؟ بارډر ریډیوس دې ته ویلی کېږي دا کوم بارډر چې تاسو راوړی دی د دې دا کوم کارنرز چې دي کله چې دا تاسو غواړئ چې دا ریډیوس کړئ، مینز دا تاسو پسې لږ ګول وګورئ، داسې لږ ګول غوانې راغلي دي. که تاسو دا دغه شانتې کول غواړئ نو د دې دپاره مونږ کومه پراپرټي چې استفاده کوو د هغې نوم دی بارډر ریډیوس. لکه دلته تاسو د ایمیج ته وګورئ، دغه عکس چې زموږ سره داسې ګول راغلی دی دایره غوانې چې جوړ شوی دا د څه کار دی؟ دا د دغه بارډر ریډیوس کار دی. او دې ځای کې وګورئ دا ایمیج دغه رنګ چې دی پکې دا تاسو ما یو رنګ ورکړی، که تاسو ګرین هر رنګ چې تاسو ورکوئ دا ډیپینډ په تاسو کوي. او دا مونږ په تیر ویډیو کې ویلي چې دا د بارډر کار دی. نو دا زموږ سره یو بارډر دی او دا ایمیج چې ګول راغلی دی دا د بارډر ریډیوس کار دی. صحیح ده. اوس راځو دې ته چې بارډر ریډیوس څو ویلیوګانې لري. بارډر ریډیوس له یو نه واخله تر څلورو پورې ویلیو امکان لري چې واخلي، یعنې یوه ویلیو امکان لري، دوم، دریم، څلورم. خو که چېرته دغه بارډر ریډیوس څلور ویلیو ولري، لکه بارډر ریډیوس دلته زه څلور ویلیو ورکړم، 15 پکسله، 50 پکسله، 13 پکسله او 15 پکسله. اوس سوال پیدا کېږي چې 15 پکسله څه شی دی؟ 50 پکسله څه شی دی او دا د کوم طرف ته سیټ کېږي؟ ګورئ ملګرو، کله چې هم تاسو فرض که دغه ایلیمنټس دی دلته لیکلی شوي دي بارډر ریډیوس، که دې ته زه دا اوس وګورئ دې ته ما یو بارډر ورکړه، اول به تاسو دې ته یو بارډر ورکړئ. کله چې تاسو دې ته ځکه درته وایم چې که تاسو په بارډر باندې نه پوهېږئ بیا تاسو په دې ویډیو باندې نه پوهېږئ. صحیح ده. نو دا تاسو دې ته اوس یو بارډر ورکړه، زه اوس غواړم چې دې ته بارډر ریډیوس سیټ کړم. لکه دا طرفونه وګورئ، دا زموږ سره داسې زه غواړم دغه کارنرز چې دي یا دغه کونجونه چې دي دا زه لږ داسې مطلب لږ د ما سره داسې ګول غواړی راشي. نو د دې دپاره مونږ بارډر ریډیوس یوز کوو چې دغه اولنۍ ویلیو ګورئ، دغه فرسټ ویلیو چې کومه ده دا 15 پکسله دا د ټاپ دپاره سیټ کېږي. ګورئ که دلته زه راشم دې ته زه دا بارډر ورکړم، دې ته ما دا بارډر ورکړه، نو دغه اولنۍ ویلیو چې ده چې دغه ټاپ لیفټ دی، ټاپ کوم ځای ته ویلی کېږي؟ دې ځای ته ټاپ ویلی کېږي او دغه زموږ سره لیفټ دی او دا زموږ سره رایټ دی. نو دا 15 پکسله چې دی دا 15 پکسله دا راځي او دې کونج ته دې ځای کې دا سیټ کېږي. مطلب 15 پکسله به دا کونج زموږ سره څه کېږي؟ ګول کېږي. ورپسې زموږ سره 50 پکسله دی. 50 پکسله چې دی دا زموږ سره دویمه ویلیو ده او دا چې دا زموږ سره په ټاپ رایټ، نو دې ځای کې دا زموږ سره ټاپ شو، دا برخه د ټیلی کمټي مطلب ټاپ دا زموږ سره ټاپ برخه ده او رایټ دا دی، نو ټاپ رایټ دا زموږ سره بیا 50 پکسله دا ځای به ګول شي. ورپسې زموږ سره دریمه ویلیو چې هغه زموږ سره باټم دی. ګورئ باټم دې ځای ته باټم ویلی کېږي، دلته به زه ولیکم بی مطلب باټم، دا زموږ سره باټم شو. صحیح ده که نه؟ دغه برخه چې دا زموږ سره چی دی؟ دا زموږ سره باټم دی. اوس دا د باټم لیفټ دی او دا د باټم رایټ دی. نو که دلته لیکلی شوي دي باټم رایټ دی، مطلب دا دی چې دغه دریمه ویلیو به زموږ سره په دې ځای باندې سیټ کېږي. باټم لیفټ مطلب دا دی څلورمه ویلیو به زموږ سره په دې ځای باندې سیټ کېږي. مطلب دا کوم 15 پکسله چې دی دا به دې طرف ته او 50 پکسله به دلته، 13 پکسله دلته او 15 پکسله دلته. دې ځای کې وګورئ 15 50 13 15 دا وګورئ دا زموږ سره فرست ویلیو ده، دا زموږ سره دویمه، دیم دریمه، دیم څلورمه چې ټاپ لیفټ دی، ټاپ رایټ دی، باټم رایټ دی او باټم لیفټ دی. دې ډیپ ته تاسو وګورئ
دا زموږ سره ګوري 15 پکسل دا زموږ سره دومره ګول شوی دی ګور دا 15 پکسل دی همدارنګه دا وګورئ دا زموږ سره 100 پکسل ګول شوی دی دا وګورئ دا زموږ سره 50 پکسل ګول شوی همدغه شان دا وګورئ دا دریمه ویلیو چیک کوي دا دریمه ویلیو دا زموږ سره 15 پکسل د سی ګول شوی دی همدارنګه دا څلورمه ویلیو ګور دا زموږ سره 13 پکسل ګول شوی نو دې ته ویل کېږي بارډر ریډیوس او کله چې بارډر ریډیوس څلور ویلیو ولري ګورئ زه راځم وی اس کوډ دا زموږ سره 15مه ویډیو دا نو دلته زه سیسس ډ 05 په نوم باندې ما یو فولډر جوړ کو او په دې فولډر باندې ما کلیک وکړو د کې زدن یو فایل جوړوم index.html په نوم باندې ما د یو فایل کریټ کړ دلته ندایا او انټر پریس کوم ګوري زه راځم دلته کې زه اول یو هډینګ یا یو پیراګراف هر څه چې تاسو راوړئ فرض کا ما یو ډیپ راوړ یا فرض کا ما یو پیراګراف لیکل وکړل لورم دې کې مې ولیکل لورم 10 یا فرض کا لورم 5 زوز ګوري دې ته زه ریډیوس ورکوم نو دلته تاسو راشد د بولی کې سټایل نو دا غي مخ کې اول باید تاسو په سبانه پوښي اول باید تاسو په بارډر باندې پوښي دلته زه راځم لیکم بارډر دې ته اول بارډر ورکا ها بارډر څومره ورکا زه ورته یو 15 پکسل وته بارډر ورکا سولید څه شی د موږ په تیری ویډیو باندې کې ویلي سولید زموږ سره یو سټایل دی کلر د سوي کلر دی پرس کې ټومیټو وی یا پرس کلر د زموږ سره گرین وی صفه می کنټرول اس کړه په دغه index.html کمپایل چې په دې باندې ما رائټ کلیک وکړی چې ګوري کاپی پات دی کاپی پات به تاسو کوي او دلته زه راځم براوزر ته او رښتیا ملګرو کچېرې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل چې هغه د حکمت الله سراج په نوم باندې دا هم د سره سبسکرایب کړئ او که زموږ فیسبوک پاڼه چې دا انجینر حکمت الله سراج په نوم باندې دا که دا مو هم نه وي لایک کړی نو پلیز دا هم د سره لایک کړئ ګوري سچ ما کاپی واخیستل دلته ما پیسټ کړل نو دا ګوري دې چې زموږ سره یو بارډر واخیسته دا ګوري زموږ سره یو بارډر اخیسته دی دا بارډر دی پیراګراف واخیست فرق نه کوي که تاسو سره ګوري هډینګز هم وي که دلته زه راشم ګوري که فرض کا دې نه پر ما دې چې یو H1 واخیسته او په H1 کې زه لیکم ویلکم ټو مای یوټیوب صحیح ده صفه مې کنټرول اس کړه راځم دلته زه دا ریفریش کوم دا ګوري زما سره ویلکم ټو مای یوټیوب چینل دا راغی زه دې ته بارډر ورکوم سمپل دې ته بارډر ورکې راشه ورته وای H1 تر دا بارډر ورکړه بارډر مون په تیر ویډیو غاونو کې دا زده کړل دې ته 2 پکسل ورکوم سالید ما پرس کې دې ته ویم سالید ورکوم او دې ته زه ریټ ورکوم دا ګور دې بارډر واغسته زه کدالک زوم کما نو دا اوس ګوري و زه دې ته بارډر ریډیوس اپلای کوم بارډر ریډیوس څنګه اپلای کی ګور ته راشه ورته ویل کې بارډر ریډیوس ضرور ویلیو اولنې ویلیو زموږ سره په ټاپ لیفټ باندې سیټ کیږي ورته هم لس پکسل کا بل ما د شل پکسل کا بل راته 13 کا بل راته 40 کا اولنې ویلیو زموږ سره په ټاپ لیفټ شو ټاپ رائټ شو باټم رائټ شو او باټم لیفټ شو سپا کنټرول اس کوم راځم زدا ریفریش کوم دا وګوري زموږ سره د خاص وګور دي چې دا وګوري په دې باندې اپلای شو لاندې مطلب دا زمين مېس کوم دا زموږ سره مطلب ډیر زیات شو دا زموږ سره سلويخ دا ویډیوګان زموږ سره زیات شوي زبر ټول د براشم دا ټول په شل ګور راشه د ذکر راشه دا ریفریش کا څنګه چې ریفریش ګور سلورون طرفونه زموږ سره څه ګول راغلی یا پرس که تاسو ګوري د ذکر سره اعظم دا ټول رانوم دا تاسو په H1 باندې پارس باندې اپلای کوئ شي پرس که په یو ډیپ باندې راوړم د ذکر یو ډیپ اخلم صحیح ده یو ډیپ می واخص په دې ډیپ کې زموږ سره هیڅ هم نشته صحیح ده په دې ډیپ کې زموږ سره هیڅ هم نشته دا صحیح ده کنه راځم دلته زه ورته وایم 1 په نوم باندې کوم ډیپ چې ده دې ټابل ورته وید ورکا څومره 200 پکسل هایټ ورته څومره ورکا هایټ هم ورته 200 پکسل ورکا یو بیک گراوند کلر ورته ورکا پرس کې بیک گراوند کلر دي چې بیک گراوند کلر دي زموږ سره ریډ وی یو بارډر ورته ورکا 2 پکسل ورته بارډر ورکا سټایل دی سالید وی او کلر دی هم ټومیټو وی پرس کې کلر دی گرین وی تر سوال دی زموږ سره ریډ دی تر څو صحیح ښکار شي بیا صحیح ده نو دلته راځم د بروزر ته دا ریفریش کوم ګوري زموږ سره دغه واخست اوس د زدا بارډر ریډیوس اپلای کوم ګور د زرا اعظم لیکم بارډر ریډیوس دلته ورته وایم 0 پکسل څه مطلب ما ته ټاپ لیفټ ته مو ورکوا او ټاپ رائټ د زموږ سره شل پکسل سی او 0 پکسل بیا څه مطلب د ټاپ رائټ دی باټم رائټ دی هم موږ سره کوم ویلیو دی پیری نه سیټ کیږي صفه می کنټرول اس کړه او دلته راشه څنګه چې ریفریش کم دا وګورئ
دا هم زموږ سره ګول شو، دا هم زموږ سره لږ ګول راغی. دې دواړو ته ما 0-0 ورکړل نو ځکه ورته سیټ نه شول. که دې ځای کې زه ورته ولیکم چې دا زموږ سره 13 کا او دا زموږ سره 10 کا، صفحه کنټرول اس کا ریفریش کا، دا وګورئ دا زموږ سره په دې باندې اپلای شو. که تاسو ډېرې ویلیوګانې ورکوئ شئ، ګور راشه دې ته ورکه 100، دې ته ورکه 80، دې ته ورکه 50 او دې ته زه ورکوم 110. صفحه مې کنټرول اس کړ، دا مې ریفریش کړ، دا وګورئ زموږ سره داسې څه جوړیږي. صحیح ده. که زه راشم زه ورته دا راته 0 راکا، دا راته 100 راکا او دا راته 0 راکا او دا راته 100 راکا. ګوري زموږ سره اوس دې کې چې جوړ شي دا وګوري زموږ سره داسې څه جوړیږي دي. نو که دې کې زه ورته چې دا ماته 100 کا او دا یو ماته 0 کا، صفحه کنټرول اس کا ریفریش کا، تاسو سره داسې ډي جوړ شو. نو دا زموږ سره چې دا زموږ سره 4 ویلو. کچېرې تاسو سره بارډر ریډیوس 3 ویلیو ولري، ګوري 3 ویلیوز لري، دا هر یو بیل یوزیج لري. امکان لري مطلب بعضې ځایونو کې موږ 3 استفاده کوو، بعضې کې 2 استفاده کوو، بعضې کې 1، بعضې کې 4. زه درته پروجیکټس په دې کې کار کوم. صحیح ده. اوس اولنۍ ویلیو د کوم ځای دپاره سیټ کېږي؟ 2 او 3. اولنۍ ویلیو چې دا اولنۍ چې 15 پکسله دی دا زموږ سره په ټاپ لیفټ باندې سیټ کېږي. دویمه ویلیو چې دا دویمه ویلیو دا زموږ سره هم په ټاپ رائټ باندې سیټ کیږي، هم په باټم لیفټ باندې سیټ کیږي. او دریمه ویلیو چې دا زموږ سره په باټم څه باندې سیټ کیږي؟ باټم رائټ باندې سیټ کیږي. لکه دلته کې وګورئ، که دې کې زه تاسو ته وښیم، فرض کړئ دې ته ما دا باټم ورک، دا باټم ما دې ته ورک. اوس ګورئ دې کې زموږ سره د اولنۍ ویلیو چیرته سیټ کیږي؟ دا زموږ سره ټاپ دی، ټاپ، او دا زموږ سره باټم دی. صحیح ده. نو دې کې ټاپ لیفټ کم دی، اولنۍ ویلیو دلته سیټ شو. دویمه ویلیو زموږ سره ټاپ رائټ دی، زموږ سره ټاپ رائټ دی. نو ټاپ رائټ دا شو زموږ سره، او باټم لیفټ. نو باټم لیفټ زموږ سره کوم؟ دا خو رائټ دی که نه؟ نو دې ځای کې نو دلته به زه ولیکم چې دا زموږ سره اولنۍ ویلیو شوه، دا زموږ سره دویمه شوه، دا هم زموږ سره دویمه شوه. دریمه ویلیو چې 13 پکسله ده هغه زموږ سره دلته سیټ کېږي، دلته به زه ولیکم 3. نو صحیح ده. دا په دغه طریقې سره کار کوي. ګورئ دې ځای کې ګورئ اوله، دویمه، دریمه. اوله زموږ سره دا دلته ټاپ لیفټ شوه، دویمه زموږ سره ټاپ رائټ باټم لیفټ، او دریمه زموږ سره باټم رائټ. او دې ځای کې تاسو دې ډیف ته وګورئ، دلته وګورئ زموږ سره 15 پکسله، 50 پکسله زموږ سره هم ټاپ رائټ ته سیټ شوه، هم باټم لیفټ ته سیټ شوه، او دریمه ویلیو زموږ سره 13 پکسله. راځو دا کار پریکټیکل ګورو. ګورئ دلته ځکه 3 ویلیو ورکړم، دغه کوډ چې دی دا ما دې ځای کې کمنټ کړ، دا ما دلته کمنټ کړ. صحیح ده. که زه 3 ویلیو ورته ورکړم څه کېږي؟ صحیح ده. دلته زه راځم، دا مې دلته پیسټ کړ، زه دې ته 3 ویلیو ورکوم. 3 ویلیو مطلب دا دی، ګور دې ته ما 3 ویلیوګانې ورکړ، دې ته زه ورکوم چې ستا د 10 وي، دې ته هم ستا د 100 وي، دې ته هم ستا د 50 وي. نو اوله ویلیو زموږ سره په کوم ځای باندې سیټ کېږي؟ اوله ویلیو چې دا اوله ویلیو دا به زه دې خواته راوړم او دا به زه لږ داسې کړم. صحیح ده. او دا به زه دې خوا کړم چې دا کوډ تاسو ته ښکاره شي. یا الټ ونیسئ او دلته کلیک وکړئ داسې. صحیح ده. دلته هم کلیک وکړه، دلته لږ یې دې خوا بیسئ چې تاسو ته کوډ ښکاره شي. اوس دا ګورئ، دا زما دلته کې 60 پکسله، دغه 60 پکسله کوم ځای ته سیټ کېږي؟ 60 پکسله زما سره دلته سیټ کېږي. 100 پکسله کوم ځای کې سیټ کېږي؟ 100 پکسله دلته او دلته، او 50 پکسله دلته. خو دا ما ریفریش کړی نه دی، که زه ریفریش کوم دا ګورئ بیا اپلای شو. که چیرې زه چینج کوم، ګورئ 50 پکسله کوم ځای کې سیټ کېږي؟ 50 مې ولیکل، 50 پکسله زموږ سره دلته راځي. ګوره ښه څنګه چې زه دا ریفریش کوم تنها په دغه یو کونج کې چینجز راځي. ګوره که دا ریفریش مې کوم، که دلته زه راشم فرض کړه دې نه زه 100 جوړوم او دې یو نه زه 60 جوړوم. اوس ګورئ ښه زه چې څنګه صفحه ریفریش کوم 50 پکسله دا زموږ سره 50 پکسله شو، او دا طرف چې دی دا زموږ سره 60 پکسله دی، او دا هم زموږ سره 60 پکسله شو، او 100 پکسله زموږ سره دا یو شو. راځم ګوره دا کنټرول اس دا ریفریش. صحیح ده. نو دا زموږ سره 3 پکسل. که زه دا 0 واخلم، دا ما 0 واخلم، دې مطلب دا کوم چې ما سره 0 راشي. ګوره دې باندې کوم چینجز رپلای نشو. دې ته زه وایم چې دا زموږ سره 100 شي او دا یو 0 واخلم. دې مطلب څه دی؟ دې مطلب دا دی دا ماته 0 راکا او دا ماته 0 راکا، دا د سلوي لیکل خو ښکاري ان شاء الله کنه، دا د سلوي. ګوره کنټرول اس ریفریش تنه په دې دواړو کونجونو کې زموږ سره چینجز راغله. که دلته زه ولیکم 100 او دا زه 0 واخلم او دا زه کوم 100 صفحه کنټرول اس کدا ریفریش کړه، دا ګورئ زموږ سره په دې دواړو کونجونو کې چینجز راغله.
نو زه به دا کاپي واخلم دې ځای کې به زه پیسټ کړم او دلته هم ما دا پیسټ کړل مطلب که چیرې تاسو دغه 0 واخلئ دا به سره تاسو ان کمنټ کوي زه درته دلته کمنټ کوم ګورئ که تاسو داسې واخلئ یا فرض کې دا تاسو سره 50 شو دا د سره 100 شو او دا هم د سره 500 شو دا د سره نور تاسو کار کوي صحیح ده دا به زه په دې ځای باندې دلته کمنټ کوم ښه دا زموږ سره 3 ویډیو راځو ورپسې زموږ سره 2 ویډیو دي ګورئ 2 ویډیوګانې زموږ سره یو زموږ سره 15 پکسل شو یو زموږ سره 50 پکسل شو فرض کې دا زموږ سره ډیپ ده دې ته ما بارډر ورک کله چې تاسو دې ته بارډر ورک کړئ ګورئ دا اول ویډیو چې دا 15 پکسل په ټاپ ټو سوري دې ځکه ګورئ ټاپ لیفت ده او باټم رائټ ده دې چې د ټاپ ویل کېږي دې چې د باټم ویل کېږي ټاپ لیفت زموږ سره دا برخه ده او باټم رائټ زموږ سره باټم رائټ چې دا هغه زموږ سره رائټ اوکې دا برخه صحیح شو نو دا زموږ سره د صحیح شو مطلب دا زموږ سره د بزوري کم یو مطلب اول ویډیو دویمه ویډیو چې دا دویمه ویډیو زموږ سره دلته سیټ کېږي د بزوري کم 2 او دلته بمولي کم 2 مطلب اول ویډیو زموږ سره د ایکس شکل لري صحیح ده د سیټ کېږي لکه دې کې تاسو بوس تاسو معلوم شي دا وګورئ اول ویډیو ټاپ لیفت باټم رائټ دویمه ویډیو زموږ سره ټاپ رائټ باټم لیفت دې کې وګورئ دا زموږ سره دا وګورئ 15 پکسل دا وګورئ دا زموږ سره د سیټ شو دا زموږ سره یو اوله ویډیو شو او د سیټ شو دا زموږ سره دویمه ویډیو شو راځو دا کار پریکټیکل ګورئ کپرس کا دلته زرا شمو دې کې زه یو ویډیو یوز کوم ګور دلته زرا اعظم دا سکرول کوم دې کې زرا اعظم ځکه چې سوري که چې تاسو یو مې ویلې که چې تاسو دوه ویډیو سیټ کوم دوه ویډیو څنګه سیټ کیږي مطلب د دې مطلب دا د سلور وانه طرفونو ته اوس یو شانتي ورکول کیږي صحیح شو دایره ته نه جوړه شو ګول کله زرا شمه پرس کې دلته ما ورته ویل چې دا ماته 10 کا صحیح دا ماته 10 کا دا ماته 50 کا دې مطلب اوس شی دی ګوري اول دا چې دا کنټرول اس کا دې ځکه لس کم زی ته سیټ کیږي لس پکسل بل زموږ سره 50 پکسل او 50 پکسل ما تر څه پرې څه پنه د کنټرول اس دا مې کنټرول اس کا دا ریفریش کوم دا ګوري پر فلاش که زه دا زیات کم تاسو ته فرق معلوم شي دا ګوري کنټرول اس ریفریش صحیح ده که زه دا 10 کم او دا زه 50 کم صفه کنټرول اس کا دا ریفریش کا دا ګوري زموږ سره بیا د سیو سراسي صحیح ده نو دې ځکه هم زه درته لیکم چې مونږ دا ویډیوګانې یوز کړئ دا وګوره او دې ځکه دلته ما لس استفاده کو او دلته ما 50 استفاده کو صحیح ده دا کوډ هم زه دې ځکه کمنټ کوم او دا مې هم صفه مې سکرول کړ اوس راځو بیرته سلایډ ته ګورئ پاتې زموږ سره یو ویډیو ده یو ویډیو چې دا یو ویډیو څلور وړو طرفونو ته سیټ کیږي یو ویډیو څلور وړو طرفونو ته سیټ کیږي دا یو ویډیو چې دا څلور وړو طرفونو ته سیټ کیږي ګورئ فرض کا دې ته تاسو بارډر ورک اوس دا 15 پکسل چې تاسو ورکړی دی 15 پکسل دلته سیټ کیږي 15 پکسل دلته سیټ کیږي 15 پکسل دلته راځي 15 پکسل دلته راځي څلور وړو طرفونو ته 15 پکسل سکیږي راځي دې عکس تاسو ګورئ لکه دا عکس ګورئ څنګه خسته ګول راغلی دا کار دی عکس تاسو ګورئ دا وګورئ خسته ګول راغلی دی دا کار وګورئ دا بټن وګورئ دم زموږ سره دلته کې دا بارډر ریډیوس دی راځو دا کار ګورئ چې دا کار څنګه کیږي دلته زرا اعظم او دې کې زه اول یو ایمیج راوړم ها زه باید اول یو عکس ولرم چې هغه دلته زه راوړم سید زرا اعظم ډیسکټاپ ته او دیم ډیسکټاپ کې زموږ سره سیس خادا ویډیوز دي او په دې کې هم زموږ سره 3 کې ما ایمیجز راوړي ول اوکې دا ایمیج به زه نه دا نه د ایمیج اوکې دې څنګه زه وزم دلته راځم ډیسکټاپ ته او په ډیسکټاپ باندې هم زموږ سره فوټوز هر ایمیج چې وی فرق نه کوي سید یو ایمیج مقصد تاسو راواخلئ چې تاسو ته خایمه ګوري پرس کا دا درې ایمیجونه ما دې څنګه کاپی کړل دا زه کومه اوکې دا ما چې مینیمایز کو دلته باید راشم او دا باید فیسټم کم کنه ویډیو زموږ سره 5 تا دلته راغلم دلته ما یو فولډر جوړ کو فولډر د سپنو باندې IMG په نوم باندې فولډر می جوړ کو دا ګوري IMG په نوم باندې فولډر جوړ شو صحیح ده او په دې فولډر کې دنه ما دا ایمیجز واچول دا ګوري درې ایمیج دي زما سره صحیح ده درې ایمیج دي زما سره دا مې کلوز کو زمانه ده فکر ها زوز دا ډیپ نه غواړم ډیپ زمانه ده فکر یا پس کې کدي ډیپ ته تاسو سټایل ورکوي ګوره ها
دې ټیپ ته تاسو سټایل ورکوئ همدغه بار کوم کوډ چې ما کړی دی زه به دا دې ځای نه کاپي کړم تر څو زمونږ هغه وخت ضایع نه شي. صحیح ده ځکه په دې خو تاسو پوهېږئ چې د دې څه مطلب دی. ګورئ دا ما دې ځای نه دا پاک کړل صرف یو ویلیو استفاده کوم دلته راځم لیکم لس مطلب دا د څلور وړو طرفونو دا سیټ کېږي. صحیح ده که دلته زه ولیکم ګورئ څلور وړو طرفونو ته هم دا ویلیو سیټ کېږي. که دلته زه ولیکم مثلا 50 صفحه کنټرول اس کا 50 څلور وړو طرفونو ته څه کېږي سیټ کېږي. ښه دا کوډ زما نه دی ښکار دا مې کمنټ کو او دا صفحه به زه سکرول کوم دا ټیم مې مکمل له منځه یوړو. دلته لیکم IMG ډاټ سلیش IMG فولډر ته لاړ شه او 221 ماته راکړه او دا راته ریفریش کړه. ګورئ ایمیج راغی خو ایمیج ډېر زیات غټ دی. صحیح ده که نه دلته لیکم IMG ویډ ورکه ورته 200 پکسله هایټ یې ورته ورکه هم 200 پکسله. ګورئ دا ایمیج ډېر غټ دی دا ګورئ دومره غټ ایمیج دی او څه خو ما دا صفحه هم زوم کړې ده ډېره ډیفالټ زموږ سره سل وي داسې ښکاري. صحیح ده نو دا وګورئ دا ایمیج زموږ سره داسې دا صفحه مې کنټرول اس کې دا ریفریش کوم ګورئ دا ایمیج به زما سره لږ وړوکی شي. زه په دې ایمیج باندې بارډر ریډیوس اپلای کوم دلته لیکم بارډر ریډیوس د څومره وي فرض که 100 پکسل دي. ګورئ دلته تاسو ګورئ څنګه چې دا ریفریش کوم ګورئ زموږ سره 100 پکسل دا ګورئ ښایسته ګول راغلی لکه څنګه چې دلته زموږ سره دی. ګوره که دلته زه راشم لکه د ویب سایټ کې تاسو ګورئ لکه دا ایمیج زموږ سره ګول راغلی که تاسو دغه شان دی دا هم ګول دی دواړه ګول دي خو دې ځای کې دې ایمیج کې ګورئ دلته بارډر باندې لري او رنګ هم له اخیستی دی نو دلته تاسو ورته لیکلی شئ چې بارډر ورکړه. صحیح ده بارډر ورته ورکړه بارډر څومره دې وي فرض که 4 پکسله ورکړه سالډ سټایل دې سالډ وي کلر دې څه شی وي کلر دې فرض که ټومیټو وي صفحه کنټرول اس کې راشه دا ریفریش کړه ګورئ زموږ سره یو ټومیټو واخیست که تاسو کم زیات کول غواړئ دا ورته لس کا صفحه کنټرول اس کې دا ریفریش ګورئ دومره غټ شو. دې ځای کې راشئ دلته 100 پکسله دې لیکلی 100 دې لیکلی دا 300 واخله صفحه کنټرول اس کې دا ریفریش کړه ښایسته ګول به راشي دا ګورئ څومره ښایسته ګول راغی. نو دا د دې ایمیج کار دی مطلب دې ځای کې که زه بل ایمیج راوړم دې ځای کې زه راځم ګورئ ښه ما 3 ایمیجونه راوړي نو دلته کې ډاټ سلیش دې فولډر ته لاړ شه دویم ایمیج راکړه دا بل ایمیج هم راوړم IMG ډاټ سلیش لاړ شه دې فولډر ته دا دریم ایمیج هم راکړه دا صفحه به زه لږ غټه کړم دلته زه اوس ورته وایم چې دا زموږ سره څه دی دلته الټ او دلته کلیک وکړه دلته زه لیکم ID IMG. صحیح ده دلته زه ورته لیکم دا زموږ سره ایمیج 1 دی دا 2 دی او دا هم 3 دی. راځم کوډ مو الریډي لیکلی دلته زه راځم لیک علامت نمبر دا زموږ سره ایمیج 1 شو دا کوډ دې ځای نه زه کاپي کوم کنټرول C لاندې ما دلته پیسټ کړ دا مې پیسټ دلته لیکم دا زموږ سره ایمیج 2 دی او دلته زه ورته دا زموږ سره ایمیج 3 دی. سمپل صفحه مې کنټرول اس کړه راځم دلته او دا هم زه داسې غټوم او دا صفحه ریفریش کوم او دا زه لږ زوم آوټ کوم ګورئ درې واړه ایمیجز زما سره یو شان ښکاري. دلته راځم زه ورته وایم چې دا ماته 100 پکسله کا او دې ځای کې زه ورته وایم چې دا ماته 200 پکسله کا دا ماته 50 پکسله کا څلور ویډیو ورکوم ورته. صحیح ده او دغه 200 ډېر شو دا به زه 90 پکسله واخلم او دلته زه 3 ویډیو استفاده کوم دلته ورته وایم دا 100 کا راته دا راته 50 پکسله کا او دا راته 80 پکسله کا. صحیح شو او دې ځای کې مې یوه ویډیو استفاده کړې 300 پکسله راځم دلته څنګه چې زه ریفریش کړم ګورئ زموږ سره دا زموږ سره داسې ښکاري. زه به یو ایمیج بل هم راوړم. صحیح ده یو ایمیج به بل راوړم دا ایمیج ما دې ځای نه دا ایمیج مې کاپي واخیسته کنټرول C لاندې مې پیسټ کړه صرف سمپل دې ځای کې زه لیکم 4 لیکم 4 بس دلته راځم او دا کوډ دې ځای نه زه کاپي کوم کنټرول C او دلته لاندې ما دلته پیسټ کړه د دې پس دا زموږ سره 3 شو دلته ما ولیکل 4 دوه ویډیو استفاده کوم دلته زه لیکم 100 پکسله او دې ځای کې زه لیکم 200 پکسله. صحیح ده 200 پکسله ما ولیکو ګورئ دا هم زموږ سره دې ځای کې زه راځم دا زموږ سره یو پکسل صحیح شو ګورئ بس صحیح دی راځم دا زه ریفریش کوم ګورئ دا زموږ سره هغه ایمیج دی ستاسو په خپله خوښه باندې ایمیج څنګه جوړول غواړئ ګورئ دا زموږ سره دویم ایمیج لږ ګډوډ دا اولنی ایمیج لږ ګډوډ دی راځم د اولنی ایمیج ته زه ورته وایم دا زموږ سره ډېر خراب دی دا 50 کا دا ورته 40 کا او دا یو څه دی 90 کا او دا 80 دی دلته راشئ ګورئ ریفریش کړئ لږ ګورئ داسې که تاسو ټولو ته یو شانتي ورکوئ چې لږ فرق راشي ګورئ موږ دونه ډېرې ویډیوګانې نه استفاده کوو خو ډېرې ویډیوګانې تاسو ته ځکه دلته استفاده کوم تر څو تاسو ته فرق معلوم شي چې آیا دا کار کوي که نه کوي. صحیح ده نور دومره ډېر ویډیوګانې دا نه یوز کېږي دلته مې واچو ګورئ بس دا وګورئ زموږ سره دا ایمیج زموږ سره داسې ښکاري.
نو دا و زمونږ سره بارډر ریډیوس.